چالانه ده داسې مه کوه پرېږده خو ټول رسالتي کارونه د دې له امله رامنځته کېږي که زه دې له ما بعد نه وای ژغورلی اوس به له نورو کسانو سره وژل شوی وای واده کې بم ته چاودنه ورکوله که ته دا ووژنې سردار قمندان به تا ونه بخي سردار ولې له ما سره داسې یو کار وکړ لوبه روانه ده خو زه پوهه نه شوم دا چې سردار قمندان له دې سره واده کړی دی کوم لامل لري موږ باید ځان پوه کړو کله چې ما امر وکړ تاسې اجازه ورکړئ زر کوئ زمریانو فایل یې کړئ دا ډز چا وکړ کیدای شي نښان ویشتونکی وي شاته ګرځو رضا ما به ته ځو شاته ګرځو زر کوئ زر کوئ جلیله هغوی تښتي معبد ته ځو بام راخلو سمه ده قمندان صاحب د امر کولو قمندان ته اصلا پر ځای کېږي قمندان صاحب ولې ډاکټره ولې زیلان ولې لاړه هغه نور څه غواړي ها اګوره بارانه د باندې ښکته شوې ده ډېر کسان وژل شوي دي بارانه اګوره سرتیریا هغوی موږ هم پیدا کوي زر کوه راځه چې له دې ځای نه لاړ شو هغه قمندان زیلان تښتولې ده موږ دې وغولولو زه هغه وژنم قمندان صاحب اصاب روکئ اجازه مه کوئ اصاب روکئ او بل مه وژنئ دلته هېڅ څوک هم نشته هېڅ خبره نشته ګوره سردار قمندانه لیلا وتښتېده واده لغوه شو وتښتېده هو شکر په دې معنی کله چې واده لغوه شوی خلک له دې ځای نه وتلي د همدې له امله یې بام ته چاودنه نه ده ورکړې څه بام کې د څه شي بام کې یعنې دلته بام ځای پر ځای شوی ته دې کار ته وګوره اوس به د واده په کور کې هدیې را جوړه شوې وه اوف دا څه لیونتوب دی یوز نه ځواب راکړه دا مه ورکوه یوز نه څه خبره ده یوز یو د نازا ورېندارې کور ته لیلا خور راغلې وه هڅه یې کړې چې نازا ووژني نازا هم جاسن نه تومانچه اخیستې وه د لیلا د وژلو هڅه یې کړې اوس دواړه ورکې دي زه او د فاطمې زوی ورپسې ګرځو خو هغوی ورکې شوي قمندان صاحب د مېرمنې لاس یې دروند و سړي ووهلم پوه شوه د لیلا کار ته وګوره ښه کار یې کړی لیلا خور د نازا مخه نیولې چې هغه بام ته چاودنه ونه کړي آفرین دې وي په هغې خو هغه باید خپل حد نه ونه وځي نازا باید ژوندی پاتې شي که نه هغه لاره به ورکه کړو چې موږ د سازمان چارواکو ته رسوي قمندانه چا ووهله ورکه دا لیلا ده لیلا زه نه پوهېږم چې څه خبره روانه ده خو یا به ماته وایې چې څه خبره ده یا د مېرمنې وژنم زما لاس کې ده سمه ده لیلا هغه خوشې که هر څه چې غواړې زه یې درته وایم زه دا ته د تورې تبې مغاره کې پته وایم سمه ده لیلا سمه ده پاڅېږه زه له دې ځای نه ورکه شه دې کار ته وګوره زه ورکه شه سب مې مه خرابوه زه ورکه شه
پام کوه لیلا که اړتیا پیدا شوه زه هم دلته یم جلیله ته هم دلته پاتې شه هغه به هم پیدا که زه نازا پیدا کوم امر پر ځای کې قومندان صاحب وګوره ډارګی مشره پر احتیاج زما ذهن په دې خبرو خلاص نه شو بم چاودنه ونه کړه نازا ولې بم چاودنه ونه کړه یا دا چې لیلا ولې د هغې مخه ونیوله او والله چې زه خو یې هېڅ پوه نه شوم اوف دې کم عقلانو خو زما فکر بیخي ګډ بډ کوي الله رب عزت افیسر تنبل شوم اوس که د ریاضي استادان هم راشي زما د ذکاوت حسابي نشي کولی دا خبرې اوس پرېږده سمه ده زه باید هغه بم پیدا کړم بیکار ته وګوره لیلا ته یې هر څه وویل بې شرفه زه به له تا سره ګورم سرداره ټولګی مشره ځواب راکړه اورم نازا سردار سره اړیکه نشم ټینګولی لاړه چې لیلا سره خبرې وکړي زه داسې کار نشم قبلولی سردار ته ووایه چې زه غواړم طلاق واخلم داسې کار باید ونه شي چیرته بیایې یوازې او تابو جوړونکی دوامه کتابو جوړونکی باندې پیدا که ځواب منفي دی یوازې او قمندان صاحب نازا له ما سره اړیکه ونیوله غواړي چې طلاق واخلي له لیلا سره د خبرو کولو نه تېر شه زه لیلا ته هر څه وایم جلیله پوهېدل د هغې حق دی قمندان صاحب دا کار هر څه بربادوي ته باید دې لوبې ته دوام ورکړې ځواب منفي دی جلیله له لیلا سره زه دا بد نشم کولی تابوت جوړونکی دوام ورکړه وطن یو سردار لومړی بریدمن غواړي لیلا ته هر څه ووایي ستاسې امر موږ دې کار ته اجازه نشو ورکولی هر څه چې کوې د سردار مخه ونیسه پوه شوم وطن یو ته څه کوې جلیله زه نشم کولی اجازه درکړم قمندان صاحب بخښنه غواړم حیرانه شوې ګرانې بخښنه غواړم سردار ته کار پیدا شو زه دلته راغلم هغه تا منع کړی پوهېږم سردار دلته راته تا هغه منع کړی دی درته مې وویل سردار راولېږلم احمق نجلۍ داسې چې دا نه ومې وژنه چې هر څه ختم شي داسې سردار ته رالېږلې یې نه ومې وژنه نه نه که زه تا ووژنم سردار به ستا په اړه فکر کوي هغه ته د دې ارزښت نور هم ډېرېږي بله دا چې ستا غوندې کسانو ته ځینې ارزښتونه له لاسه ورکول د وژلو نه هم بدتر دي زه دې نه وژنم خو داسې حالت ته دې ورسوم چې سردار مخې ته ونه شي کتلی دننه راشئ
اوس تپې ته راشه. راځم ډګروالا، دا ستاسې ده، وار وار یې وکاروئ. مره نږدې کېږئ، مره نږدې کېږئ. ما ته غوږ شه سرداره، د سازمان لوړپوړي چارواکي نازا ته ترفیع ورکوي. دا یو مهم پرمختګ دی. نن یا سبا نازا له خپل لوړپوړو چارواکو سره ویني. د سازمان د لوړپوړو چارواکو اصلي څېره وپېژنو. دا زموږ لپاره ښه فرصت دی. د سیمې تقدیر نازا پورې اړه لري چې موږ باید نازا خپل کنټرول لاندې ونیسو. پوه شوې بریدمنه؟ پوه شوم جنرال صاحب. اما وبخښه قمندان صاحب، زه مجبور شوم چې ستا مخه ونیسم، خو جنرال صاحب امر کړی و. ته لومړی زما د امر لاندې ستا قمندان زه یم. دا خبره هېڅکله هېره نه کړې. خپله غوسه یې په ما سړه کړه. بی شرفی رازیلی بام په ډاډمن ځای کې دی. دا بام پرته له نازا نه هېڅ کوم ګټه نه رسوي. څه دې وکړه نازا؟ د لیلا مسله دې حل کړه؟ نو د لیلا په نوم کومه ستونزه نشته. ډېر ښه. ځینې مشرانو سره لیدنه لرم، وروستي تعلیمات ترې اخلم. واحده راځه، تاسې لاړ شئ خپل کسان راټول کړئ. زما امر ته په تمه شئ. نازا ته هم خپل کور ته لاړه شه. پوه شوم ډګروالا. ملاقات نه وروسته تا سره وینم نازا. زما کور مې نږدې دی، هلته به ورسره وګورو. دا سمه ده، همالته ما ته په تمه شه. سمه ده ډګروالا. ودرېږه رزلې. تا څنګه دې کار ته اجازه ورکړه؟ ویده وې؟ ها؟ وځه وځه. قمندانه، ځواب راکړه. زه یم لیلا. لیلا ستا ژمنه، ستا غیرت، ستا مینه همداسې به قمندانه. ما په تا باور وکړ. خو تا څه وکړل؟ خپله دا مېرمنه دې راولېږله، خو اوس دا ګرانه مېرمنه وژل کېږي. هغه مغرۍ ته درغلې وه. نور نو هېڅکله هم په ما باور نه کوي. لیلا ته غلط کار کوې. په دې کار سره ته نور هم ما د فشار لاندې راولې. لیلا زه اوس هم د تا سره مینه لرم. دروغ مه وایه. که ما سره مینه لرې نو دې سره دې ولې واده وکړه؟ ها؟ دې شیطانې ته حملې لارې به ویستې، دروغجن یې کړې. دا رزیله وژنم. نه لیلا پام کوه، هغې ته څه مه وایه، هغې ته څه مه وایه. لیلا پام کوه، نازا باید ژوندی پاتې شي. په یو شرط ژوندی پاتې کېږي چې فطري طلاق واخلي. قمندانه، دا ښځه باید زموږ د ژوند نه لاړه شي. نه زه داسې نشم کوی. دې رزیلې غوښتل چې ما له خپل ایمان او عزت نه خلاصه کړي. زه یې میخانې ته ویوړم. دا ښځه د خاینانو مشره ده. ما باید کې بم ته چاودنه ورکوله. دا لیونۍ ښځه دروغ وایي سرداره. ما وژغوره. ته د رزیلانو مشره یې، حق دې ده چې ووژل شي، خو زړه مې درته سوځي. نور نه پوهه شه. سردار نو ستا په در نه خوري. دا چې زما د خاوند شانې سي د دې پر ځای چې لاړه شي میخانې ته ښه ده. ها ګوره، ما خوشې که اوس هم دا فرصت لري چې هلته لاړه شي. زه د یو شتمن سړي ته ورپېژنم. سرداره مرسته وکړئ. سرداره ځان راورسوه. سرداره خیر دې مرسته وکړه. که
بیا دې زما د عزت په اړه خبرې وکړې دویم ډز دې په دې سر کړ رزیلې ښځې داسې مه کوه لایلا پام کوه کوم کار به نه کې زه د حل لاره پیدا کوم دا ښځه وژنم بیا تسلیمېږم سرداره عمر به مې زندان کې تېر شي هسې نم ته چې ما سره ونه اوسې ما ته ژوند مانا نه لري دا واده ختموم لایلا پام کوه چې هغه ونه وژنې زر کوه جنرال ته ځو زر کوئ هغه هېڅکله ونه مانه سردار زما خاوند دی لیلا بې ځایه مه خوشحالېږه لیلا هغه اوس زما ژغورلو ته راځي لیلا موږ له یو بل سره ډېره مینه لرو زه د هغه مېرمنه یم ته د هغه د سر مصیبت یې خو سردار به له دې مصیبت نه مژغورل شي قومندان صاحب کارونه له کنټروله وتلي د لیلا او نازا ترمنځ چې کومه لانجه روانه ده هغه زه د فشار لاندې راوستی یم لیلا نازا وژني د یو بېګناه انسان ژوند زما د سترګو په وړاندې ځي خاورې کېږي زه مجبور یم چې لیلا ته حقیقت ووایم ما ته اجازه راکړئ لیلا له لاسه نشم ورکوی ته په خبره نه پوهېږې ستا زما د لیلا زموږ د هېڅ یو ژوند دومره مهم نه دی مهم دا ده چې د دې هېواد د بېګناه انسانانو ژوند او د هغوی دیني او معنوي ارزښتونه پایمال نه شي عقل دې په کار واچوه لیلا زموږ کار ته خنډ ګرځي که اړتیا شوه لیلا ووژنه نازا سره دې باید واده ختم نه شي بله لاره نشته خو قومندان صاحب نور نو بس د لومړی بریدمنه دنده معلومه ده جنګ معلوم دی یوه پرېکړه باید وکړې همدا اوس یا هېواد یا لیلا پرېکړه دې همدا اوس وکړه ته داسې کار نشي کولی دا لرې که لیلا ښه یې کولی شم تا له دې نه ډېر بد راسره کړي کېدای شي چې همدلته چېرته وي لیلا لیلا نازا دلته یم سرداره ما پورې بم تړلی دی ښه دی ما وژغوره مه رانږدې کېږه که نه نو بم ته چاودنه ورکوم قومندانه پرېکړه دې وکړه دې شیطانې ته طلاق ورکوې یا که دې بټوین ته فشار ورکړم نه لیلا سمه ده ختم شو زه نازا ته طلاق ورکوم یوه تېروتنه مې وکړه هغه پرېږده چې لاړه شي دا ته څه وایې سرداره نازا خوشې که لیلا زه څنګه پوه شم چې ته دروغ نه وایې که ته ما وغولی بې زه دروغ نه وایم لیلا ما تل له تا سره مینه کړې ما یوه تېروتنه وکړه اوس په دې خبره ډېر ښه پوهېږم اوس نو هغه خوشې که چې لاړه شي دا چې ته څه وایې په دې پوهېږې سرداره داسې کار نشي کولی دا ځل یې وژنه چې موږ خپل کور ته لاړ شو نه نازا بخښنه غواړم ختم شو زه له لیلا سره مینه لرم زه فقط له تا سره مینه لرم ما او تا واده کوو لیلا هغه هم ډېر زر زه نه غواړم چې ستا لاسونه په وینو ککړ شي نازا خوشې که له هغې سره مونږ کار نه لرو سمه ده داسې چې ده نو خوشې که چې زموږ د ژوند نه ورکه شي
په رښتیا له لیلا سره واده کوې؟ د دې کار حساب به زه تاسو دواړو سره کوم. لاړه شه نازه، شکر وباسه چې وژغورل شوې. لاړه شه. ورکه شه، ورکه شه شیطانې، که نه نو دوزخ ته به دې ولېږم. ورکه شه. ختم شو کنه سرداره؟ نن به د خوشحالۍ ورځې تېرې کړو. ډېر شکر کوم. د نکاح لپاره چې د خپلې مور د نابیتوب جامې اغوندم، همدا بسنه کوي چې زه ستا څنګ کې اوسم. شکر کوم چې بعد ورځې ختمې شوې. ختم شو کنه؟ ختمې شوې لیلا، ختمې شوې. دا د مزګین لیلا نه ده؟ خدای دې خیر کړي. لاسونه دې ښکلی مینه جانې. وایي نجلۍ، خلک وایي چې ته زردشته شوي په یو معبد کې له تیاګر سره واده کوې. که داسې خبره وي نو له ما نه لرې شه. داسې څنګه کېدلی شي؟ الحمدلله زه مسلمانه یم، رښتیا ده واده کوم، خو له تیاګر سره نه. که قسمت وي او عسکر سره چې د هیواد خدمت کوي واده کوم. اوس دې سمه خبره وکړه. آفرین دې په تا لوري. لیلا، ولې کوم ځای پیدا شوې؟ ته خو غره کې وې. نن نه غره ته نه ځم کاکا ښځې، غم خلاص شو انشاءالله چې نور به خوشحاله یو. الله الله. خوشحاله ورځې دي، ځورېدل مې ختم شول، اخر هم ختم شول. په دې معنا چې تا لوبه وکړه، فکر مې وکړه چې هر څه ختم شول، فکر مې وکړه چې ته په رښتیا له لیلا سره واده کوې. داسې څنګه کېدی شي نازه؟ هر څه ستا د ژغورلو لپاره و. ته زما مېرمنه یې، ته زما هر څه یې، خاوند مې یې. ما وبخښه لیلا. زه باید لاړ شم. سمه ده، تا زما ژوند وژغوره سرداره. خوشحاله یم چې له تا سره یم. زه نور تا بل چا ته پرېښودی نه شم. ته به تل زما خاوند اوسې. ما فکر وکړ چې سردار مې له لاسه ورکړ، خو بېرته مې لاسته راوړه. سردار به زما خاوند شي. جلۍ، ته څه شي پسې ګرځې؟ وروسته له دومره وخته ته څنګه دلته راغلې؟ هېڅ شي پسې نه ګرځم، زه واده کوم. کاکا ته مې ووایه له سردار قمر سره واده کوم. مارې زه دې تباه کړم لیلا. څه شوي ډګرواله؟ زه یې له مقام نه وغورځولم د لیلا له امله. لیلا خاتمه شوه، هغه نجلۍ خاتمه شوه. ما وبخښه لیلا، بله چاره نه لرم. خیر دی، ما وبخښه.
ورکم سرداره وګوره زه دا د نه کال لپاره غوندم څه خبره ده څه ستونزه لرئ لکه چې نازا اجازه نه درکوي چې طلاق ورکړي یا هیواد یا لیلا پریکړه دې همدا اوس وکړه البته چې دا نامې جنرال صاحب البته چې هیواد نه البته چې د میلیونونو انسانانو ژبه دا هیواد به ستا د قرباني هیله نه کوي لومړی بریدمنه اوس نو ماته غوږ شه څه چې زه درته وایم هماسې به کوې نازا به د لیلا نه ژغورې زه د نازا څخه نه جلا کېږم تا ته مې چې هر څه وویل هغه دروغ و د نازا د ژغورلو لپاره مې دا خبره وکړه نه ته ما نشې غولولی ته ټوکې کوې همداسې ده خو داسې مه کوه سرداره که دا ټوکې هم ډېره بده ده نازا نشته نور نه زه او ته یو همداسې نه ده دروغ لري لیلا رښتیا دي سرداره دا ورځې نه هلته څه کوي څه خبره ده راغلم چې په حقیقت پوه شي د دې لپاره چې سردار زما ژوند وژغوري تا سره یې لوبه وکړه زر کوه سرداره لیلا ته رښتیا ووایه نورو دې ته خپل حاضر وښیه زه له نازا سره مینه لرم په خپله خوښه مې دا واده کړی په خوله به جنګ در سره وکړم د زړه کوڅې به درنه څنګه بېلومه په خوږ اشنا مې سلام وایم بیا ورته وایم چې مهر نه کړې میینه تن مې بشنې نکریزی پانا بہر تازه دنن رنگ پوینو یالما تن شجر مینا سمرده تو نکسر او وسار کلا کلا بینا گرانا بگرانا ستا جدائی ہے ستا جدائی گرانا دا گرانا گرانا دا گرانا ستا جدائی ہے ستا جدائی ہے گرانا دا گرانا گرانا دا گرانا ستا جدائی ہے ستا جدائی عمر وکړئ ښاغلیه د واده مسله څنګه مخته ځي ډېر ښه مخته روانه ده له خپل خاوند سره مې خوشحاله یم زموږ منځ کې یوه کوچنۍ ستونزه پیدا شوې وه هغه هم حل شوه ډېر ښه دا واده مهم دی نازه مه هېروه چې دا واده موږ ته ډېر سخت کارونه اسانوي نور نه هغه دا و چې موږ ته ډېر کارونه خراب کړل هغه هم نشته د ډګروال نه مو صلاحیت واخیسته هغه نور ستا د امر لاندې دی د هغه پر ځای مو تا ته ترفیع درکړه زموږ یوازینی مهم کس ته یې په نږدې وخت کې به موږ تا سره ووینو ډېره خوشحاله شوم هڅه کوم چې د دې کار لایقه شم ښاغلیه نن ډېره ښه ورځ ده ډګروال ته باید زیری ورکړم چېرته وې نازه لکه چې مشرانو سره دې ونه لیدل نور نو صلاحیت نه لرې چې پوښتنې وکړې ته زما د امر لاندې یې که درته وایم چې ساده ټیټکه زما بوټان پاکه ته باید دا کار وکړې ته له ډګروال سره څنګه خبرې کوې
لوړ پوړي چارواکي چې هر څوک وښیي موږ له هغه سره یو وسله دې ښکته کړه زه تا ته څه نه وایم نازه دا زما اصول دي زه یوازې له ژوندیو انسانانو سره خبرې کوم اوس به څنګه شي ډګرواله یو اور لګوم یو ګواښونکی اور په منځ کې 3 کسان سوځوم نازا سردار لیلا Zilan, hiç dönmeyeceksin sandım. Tamam Baran. İstediğin olacak. Bir şey söyleme. Evleneceğim seninle. Biliydim. Ben de diyeyim sana. O komutan çoktan bitirmiş seni. Bu gelinliği benim için mi giydin Zilan? Soru sormayacaksın Baran. Evleneceğiz. Ama sana dediğim gibi öyle zerdüş saçmalığıyla falan değil. Devlet nikahıyla evleneceğim. Ama dokunmayacaksın bana. İlişmeyeceksin. Tamam mı? Öyle evlen. سمه ده زیلان یو ځل ته له ما سره نکاح وتړه زه ته دلته نور نه پرېږدم خو یو ځل دا واده وشي هر څنګه چې ته غواړې زیلان هماغسې به کېږي مې صبر نه کوو سمدلاسه واده کوو چې دا کار خلاص شي ته همدلته ودرېږه دا کارونه بې پیسو نه کېږي زه بېرته راځم چېرته مه ځه همدلته ودرېږه امروګه چې ویې ولاړ गिरना आगा
تا ژوندی غواړم. داسې چې د نور کته به شو وبې نیسو. اوس نه احمقه، کان ته دومره مه نږدې کېږئ، په تمه کېږو. اوف، دا درمل بیا خلاص شوي دي. زه په دې پوه نه شوم وروره چې دوی ولې د اوبو غوندې درمل کاروي، لکه چې د دوی معده د اوسپن نه جوړه شوې ده. کوم والا څه قرار سره ژمنه نه وای کړې. نو په دې ټولو ګماقلانو به مې زهر کارولي ول، ټول به اوس مړه شوي ول، مردار شوي به ول. خیر دی، زه خو وایم چې زه ټولنیز، سوسیولوژي، فیزیولوژي، روحي، لږ عقلي او عصبي تقلید لرم. نو ځکه په دې غرونو کې اوسېږم. تاسې ولې دې غره کې اوسېږئ؟ راته ووایئ ګماقلانو. څه ووایم؟ ځئ لاړ شئ خپلو کورونو ته، ځان ته ښځه پیدا کړئ، واده وکړئ، ماشومان پیدا کړئ، لږ همت وکړئ. دومره بې غیرتي، دومره بې همتي ما درد نه خوري. څه ډاکټره ما ته غوږ شه، پیسې مې پکار دي. او ښاغلی بارانه په خیر راغلی. له هغه ځای نه د نوبت لپاره نمبر واخله، وروسته بیا هلته په تمه شه، ځکه چې اوس د غرمې د ډوډۍ خوړلو وخت دی. ته لکه چې بیخي لیونی شوی یې. دلته لکه چې کوم بانک دی، زه لکه چې دلته پیسې چاپوم چې تا ته پیسې درکړم. ګوره که غواړې اوس مهال ما سره ډېر ښه کلوروفیل شته، زه خو وایم هغه واخله او وڅښه، بېهوشه کېږي، په درد مرګ بیخي نه پوهېږې. ډاکټره زما پیسې پکار دي د یو ښه کار لپاره. اوف، داسې سمه خبره وکړه چې زه پوه شم. حسنه، زه ستا په وړاندې هېڅ د مقابلې توان وان نه لرم ګرانه. اوس د څو زه حلوم. ګوره بارانه، دا پیسې زما خپله شخصي پیسې دي، د خپل کفن لپاره مې ساتلې، ځکه چې ته خو پوهېږې اوس وخت وکړې د مړي مصرف ډېر شوی، یعنې د دې لپاره چې زما مړی د ځمکې تر مخ پاتې نه شي، لیوانې ونه خوري. مه ژاړه، زه ستا دا نیکي نه هېروم. بله دا چې موږ د خیر کار پرې کوو ډاکټره. څه کار دی؟ ولسوالۍ کې زیلان سره واده کوم، بیا زه هغه له دې هېواد نه بیا یم، بېرته نه راځم، کورنۍ جوړوم ډاکټره. ژوندی اوسئ. اوف مورې، هغه خو وویل چې زه د دې هېواد ته ځم، زما پیسې بېرته نه راکوي. خاله ډاله ماره. بله دا چې هغه راغی ما ته یې وویل چې زه کورنۍ جوړوم. څنګه کورنۍ جوړوې؟ کورنۍ خو لا څه کوې؟ ته خپل نظافت هم نشي مراعاتولی. هغه خو وویل چې زه زیلان د هېواد نه بهر بیا یم. که قومندان دې خبرې نه خبر شي ډېر به غوسه شي. د نازاده ژغورلو لپاره مې دا خبره وکړه. نه، ته ما نشې غولولی، دروغ نه دي لیلا، رښتیا دي. زه د له لاسه ورکړم قومندانه، زموږ د دواړو ژوند دې تباه کړه. راځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو، دا کار باید نو خلاص شي. راځه. څنګه چې تاسو وویل زه بلوک ته راغلم ښاغلیه. نن کېدای شي چې جنرال او لومړی بریدمن سره وویني. جاسوسانو موږ ته خبر راکړه، قومندان تعقیب کړه. امر پر ځای کېږي.